السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءالله نن به سوره یوسف آیت نمبر 58 او 59 وایو 58 او 59. الله تعالی د قران کریم وینا د دې تلفظ د دې معنی د دې مطلب الله تعالی د توفیق راکړي چې صحیح طریقې سره ادا کړل شو. الله تعالی دې ماته آسان کړي چې زه تاسو ته صحیح قران کریم خودلی شم، او الله دې موږ تاسو ټول به په قران کریم باندې عمل کولو توفیق دې موږ تاسو ټول ته راکړي. آمین ثم آمین. یوسف علیه السلام کې صدا رستنی آیتونو کې تاسو واوریدل چې الله تعالی فرمایي چې ما د کرنګ یوسف علیه السلام ته اقتدار ورکو د مصر بداغه خوخه وا چې چرته به ځای جوړو ځان د پاره. بیا الله فرمایي چې زمونږ رسو په خپل رحمت سره چاته چې وغوړو درجه ته اعلی مقام ته، او موږ د نیکانو خلکو اجر نه ضایع کوو، او آخرت اجر چې دی د خو خلکو د پاره دی چې هغه تقوادار وي، یعنی الله نه یریږي او ګناه نه کوونکي وي. اوس کیسه بل طرف ته لاړه. یوسف علیه السلام چې کوم کلی و، کوم ځای کې دوی اوسېدل، علاقه چې یعقوب علیه السلام پکې و، دته کنعان ویلې. قحط د کالونه چې وو، په دې کې قحط یوازې مصر پورې نه و، کنعان پورې هم و. هغلته هم د قحط اثرات و، غله نه وه او خلکو باندې تکلیف و. نو غلې د پاره کنعان نه به خلک راتلل. دا خبره هلته مشهوره وه چې د بادشاه د مصر چې کم دی ډېر ښه سړی دی، ډېر نیک سړی دی، او غله هم ورکوي، او په ډېر کم قیمت باندې به ورکوله. څه نه څه قیمت به ځکه اغوستو چې د حکومت هم ضرورتونه وو، او ډېره به ځکه نه اغوسته چې قحط سالي وه ډېره. نو یوسف علیه السلام زامن هغه هم راغلل، هغوی هلته هغه خبر شول، نو راغلل مصر ته راتلل چې دلته مونږ ته غله میلاو شي. بادشاه ته ورغلل. نو چې ورغلل نو د یوسف علیه السلام زمن چې کومو د یعقوب علیه السلام زمن چې کومو چې کله مصر ته داخل شول، نو بادشاه دربار ته ورغلل. بادشاه خو دلته یوسف علیه السلام و. یوسف علیه السلام چې ولیدل نو وی پیژندل چې دا خو زما ورونه دي، دا زما ورونه دي. نو ډېره بهترینه مهمانوازي وکړه. بعضې مفسرونو تفصیل سره دا کیسې لیکلي دي، ټولې خبرې، لکه ابن کثیر شو، داسې نور شو، چې ډېره ښه مهمانوازي وکړه، ډېره ښه مېلمستوب یې وکړو، خو ځان یې ورباندې ونه پېژندو چې که نه زه یوسف یم. خو هغوی وپېژندل چې دا زما هغه ورونه دي. بیا هغوی نه پوښتنه وکړه چې تاسو کوم نه راغلي؟ وایي موږ کنعان نه راغلي یو، پلار مې چېرته دی؟ او پلار مو کور کې دی، بوډا دی، ضعیف دی، او تاسو څو کسانو غله وړئ؟ اصل کې معلومات یې د خپل کور کول. نو وایي دومره کسان تاسو څو ورونه یئ؟ وایي موږ 12 ورونه وو، خو یو مړ شوی دی او 11 موږ پاتې دي. وایي نو 11 څه شو؟ وایي هغه موږ کور کې پرېښودی دی، نو هغه ولې نه رانوستو؟ وایي هغه زموږ پلار کمزوری و، هغه پې خفه کېدو، نو دې وجې نه هغه موږ رانوستو. نو بیا ورته یوسف علیه السلام وویل چې ښه چې بل ځل تاسو راځئ، نو هغه بل ورور به راولئ، نو زه به د هغه دپاره هم تاسو ته غله درکړم، او که را مو نه وستو نو تاسو ته به هم غله نه میلاویږي، تاسو ته به هم نه درکومه. نو ښه بهترینه مهمانوازي یې وکړله، او ښه احترام یې وکړو، عزت یې وکړو. نو اوس دغه خبرې دي. وجاء او راغلل اخوة یوسف، ورونه د یوسف علیه السلام، فدخلوا نو داخل شول، ننوتل، علیه په ده باندې، یعنې د دربار ته ننوتل. فعرفهم نو اوی پیژندل دوی، یوسف علیه السلام د ورونه خپل او پیژندل. وهم او دوی د یوسف علیه السلام ورونو، له دلره یوسف علیه السلام لره، منکرون نو پیژندونکي، دی ونه پیژندو چې کنه دا یوسف ته زموږ ورور دی، هغه ورور چې موږ کوی کې غورځولی و، او هغه اوس دلته بادشاه دی. ولما او جب او کله چې جهزهم تیار کړو، اخ سامان ته ویل کېږي چې سفر دپاره خلک تیاروي، پیټی، بورۍ، اوښانو پیټي وغیره چې په هغه باندې خلک اچوي، نو دې ته ویل کېږي. چې کله یې تیار کړو د دوی بجهازهم، سامان د دوی، قال نو وویلې ورته دوی ته، دوی سامان تیار کو او پنډونه وتړل او بوریانې وتړلې په اوښانو باندې. نو روان شول. چې روان شول نو یوسف علیه السلام ورته وویلي، ایتونی راولی تاسو ماته باخل لکم، باخن ورور، لکم دستاسو، یعنی خپل، من ابیکم ستاسو د پلار نه،
یعنی بل ځل چې راځئ د خپل هغه پلار طرف نه چې تاسو کم کشر ورور پرېښودی دی هغه به تاسو راولئ. ستیله به چې ورته اردو کې وایي بنیامین، هغه به راولئ او بیا ورته خپل ځان تعریف په دې بنیاد باندې کوي چې کنې هغې ته توجه ورکوي چې کنې راشي خامخا. الا ترون آیا تاسو ګورئ نه انی چې بېشکه زه اوفي الکیله پوره ورکوم تله، زه تله پوره ورکوم، انصاف سره ورکوم او ښه ټیک ټاک ورکوم. و انا او زه خیر المنزلین ښه مهمان نوازي کوونکی یم. میلمستو باندې زه پوهېږم لکه څنګه چې تاسو مې ښې طریقې سره میلمستیا وکړه داسې بیا راشئ تاسو، زه به تاسو بیا ښه میلمستیا وکړم او تاسو چې ورور راولئ هغه ته به هم زه غله ورکړم. دا پیغمبرو نو ټوله خبره ورته الله خدا پیغمبر هیڅ یو کار د الله د حکم نه بغیر نه وي. الله ډایرکټ ولې داسې نه کوي؟ دا مونږ ته ښیي، مونږ انسانان یو. الله خپل علم مطابق خپل قدرت مطابق کارونه هغسې نه کوي چې کنې بره نه الله تعالی یو کار کړی وی، ورور یې اوچت کړی وی، ده ته راوستی وی، دی یې اوچت کړی وی، پلار ته یې کړی. دا خو الله تعالی کولی شول که نه، هلته خو ګرانه نه وه. خو دلته خو الله تعالی هدایت مقصد دی د پیغمبرانو او بیا موږ ته په قرآن کریم کې کوي نو د هدایت مقصد دی. نو د انساني ضروریاتو او د انساني لوازماتو مطابق الله تعالی قانون هغسې برابري پیغمبرانو ته چې خلکو ته د نه سبق هم میلاو شي او خلک په دې پوه هم شي چې الله تعالی د انسان ضروریات، لوازمات، احساسات، جذبات مد نظر وساتي کار څنګه کوي الله تعالی. ان شاء الله تاسو به پوه شوي یئ، که پوه نه یئ تاسو ما نه پرسنل کې بیا پوښتنه کوئ خامخا. وجاء او راغلل اخوتو ورونه یوسف د یوسف علیه السلام فدخلوا نو داخل شول علیه په د باندې یعنې د دربار ته. فعرفهم نو اوی پیژندل دوی وهم او دوی د ورونه د یوسف علیه السلام له د لره یوسف علیه السلام لره منکرون نو پیژندونکي. ولما او که هر کله جهزهم چې تیار کړو دوی ته پیټي د دوی بجهازهم سامان د دوی یعنې پیټي د دوی سامان د سفر. قال نو اویل یوسف علیه السلام ایتونی راولی ما ته باخل لکم خپل ورور د ستاسو من ابیکم چې تاسو د پلار نه دی. الا ترون آیا تاسو ګورئ نه انی چې بېشکه زه اوفي الکیله پوره ورکوم تله غله ناپ و انا او زه خیر المنزلین ښه مهمان نوازي کوونکی یم، ښه میلمستوب ورکوونکی یم.